ځان ته راتور ډوغل یاد کي دا تور له حدو چې ویدې هر ورځ اواز کوي چې انا بیت التراب زه د خاورو کور یم و انا بیت الوحدت او زه د یوازې والي کور یم و انا بیت الدود او زه د چینجو کور یم زه د چینجو کور یم زه د یوازې والي کور یم زه د تیارو کور یم انسان ته کوم کور ته را رواني داسې کور ته را روانې چې په هغې کې نه لنټر شته نه پکې الماری شته دا د یوازې والي کور دی دا قبر په دې کې به ته او ستا به عملي نو زه وایم داسې یو لار باندې روان یو هغه لار چې په هغې باندې محمد رسول الله تللی دی هغه لار چې په هغې باندې هغه سلیمان علیه السلام تللی دی چې د دنیا باچا هم دی پیغمبر هم دی معجزات ورسره داسې دي چې د هغه جهازونه په هوا باندې ګرځېده بې پټرولو بې تیلو هغه سلیمان علیه السلام قرآن راته واقعه ویلې ده چې سلیمان علیه السلام د الله کور روان کړی دی هغه بیت المقدس یې جوړاو پیریان ورسره لګیا دي مزدوران دي سلیمان علیه السلام د الله کور جوړوي خو چې مرګ راغی نو د سلیمان علیه السلام نه د الله هغه کور نیمګړی پاتې شو سلیمان علیه السلام ته نه لاړ هغه عبدالرحمن بابا وی دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دې که دروغ کړې که رښتیا تر ورخ تیری اوبه بیرته نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا نو که مقصود لري په زړه کې وخت کوتاه دی غرمه شه د دې عمر په بقا نو د عمل په ځای به دا پوښتنه نشي چې ته زوی یې د پلاني که د پلانا د خاندان ته پوښتنه نه کوي او چې د مرګ په تماچه د شیخ علما ته بیا په ما ته خوله به څه کوې سنا عبدالرحمن دا د مرګ خوارې سختۍ د دې په خوا کې عبدالرحمن د جهان خوا د مرګ خوارې او نیسته د دې په خوا کې نو د دنیا کې ګردمت سر هوا نو عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګ په دنیا شتا او تلا خان دی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ پاس ہوگا 2 گز کا پن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے دار دنیا میلی بھئی دار دنیا تماشے بھئی دا باغونه بھئی دا جماعتونه بھئی دا بانګونه بھئی مونږ بنیو نبتی او نبزی امام یک تنها پلارت لنا دا رحمانا یوازې بزی پدا اصلار سوکسو د لار ملکا پدې لار د مرګري نشته خپل امر به د مرګري عمل نو مطلب می داو چې مرګ را روان دی سختۍ را روانې دي قرآن راته ویلي دي دا پیغمبرانو واقعات راته دې له بیان کړي دي چې سلیمان علیه السلام ته انتظار یې ونه که ورکه چې د الله کور پوره کي نو تا ته به انتظار وکړي چې ورکه چې ټولو زامن له واده وکړي نو بیا به یې وژني ورکه چې لوکوټې د باړی دا کور پوره کړي نو بیا به ځي ورکه لا پټنګ ورته پاتې دی او سپیدي ورته پاتې ده او ورکه ته لږ کار ورته پاتې دی ډېر خلک کورونه جوړ کړي خو لاړ ورته نشي هغه کور دغسې پاتې شي ډېر خلک یې داسې چې د انور په ډوبېدو باندې وویني روژه ماته کي خو سهار نور په راختو باندې ونه ویني هغه ورځ زمونږ کلي کې یو کاکا و ماسخوتن مونځ یې وکړو
ښه سمدم سړی و کور ته لاړو پېشمني له پاسېده پېشمني کې وې څه چل لا باندې شو دا دی مې خوږي پازی مړ شو ماسخوتن نورې لیدلې روژه ماته کړې وه سار لی نن ور پراختو ولیده او نه د سار بانګ واورېده بس بله شپې بیا قبر کې وه په یو ورځ باندې یو سړی به سهار د انور نه دی دا به د هغه په دې جامو باندې لګي نور به پرې لګي دی به ورته ګرځي را ګرځي د اکر ورځې نور به او مازدیګر به د قبر په هغه خاوره باندې او په خزو باندې پړه کېږي نور دکه چل به مونږ سره ملګری و عبدالعزیز استاد الله دې سره د خاورو بخیره دی شیخ جانا سار سکول ته راغې ګپ شپ وچې مونږ یو ځای اوس کله 10 بجې او د هغې نه پس دوی دواله زما دواله لاړه او په لارې باندې بس دیوال سره وجنګېده وپات شو اکر ورځ ده چې سار استاد جي د انور لیدلی و د ده په جامو باندې ځلېدلی و د اکر ورځې هغه انور مازدیګر شیخ جانا کې د هغه په قبر او په خاوره باندې بیا اک انور لګېده او غدن نه پروت دا زندګي ده دا په ما هم را روانه ده دا په تا هم را روانه ده دا قرآن چې مونږ ته دا خبره بار بار کوي چې کل نفس ذائقة الموت کل نفس ذائقة الموت نو که ستا دا شکي چېره پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده نو په پیغمبرۍ باندې به د مرګ دا لار بنده شي نو الله وایي نه نبي علیه السلام ته وایي انک میت و انهم میتون تا باندې به مرګ راځي په دې خلکو به مرګ راځي نو که ستا پړک دا راشي چېرې عیسی علیه السلام نو الله عیسی علیہ السلام تو یا عیسی انی متوفیکا یا عیسی انی متوفیکا زبت مړکو ما تا باندې به مرګ راځي عیسی علیہ السلام کار دی شپږم اسمان کې دی څلورم اسمان کې دی خو مرګ له به دې ځمکې ته راځي په اسمانونو کې نه مرګ نه خلاصېږي مرګ له به دې ځمکې ته راځي تانوي منها خلقناکم د دې خاورې نه مې پیدا کړي و فیها نعیدکم دې خاورې ته به تاسو بیا ځئ مرګ به در باندې راځي و منها نخرجکم تارة اخرى د دې نه به یو ځل بیا راپاسئ نو خاورې زمونږ حیثیت دی مونږ پکې لا بدماشۍ کوو مونږ پکې لا لویۍ کوو مونږ پکې انسان بسئ چې معمولي غوندې ما یو پهلوان سړی لیدلی و کټ به د یوې خپې نه داسې اوچتاو او درې تنه و پرې راخته شو هغه به یې راچو خو راپردولی نه شو بیا ناجوړه زه تپوس ته تللی وم نو دا ګیلاس چې څنګ دی د مارې په خدای قسم یې هغه رور والا ورکو نو په لاس کې نه شي ټینګولی داسې راپېدتې نه وردېدتې بیا ولا هغه رور داسې په خوله کې هغه څاڅکې اوبه ورکولې بیا ولا کاشو واروړه هغه پهلوانو هغه زورورو چې کټ به د خپې نه داسې اوچتاو دوو دریو تنو به راچولی نه شو چې خادی له به لاړو نو یوازې مجمه به ورته پراته وه ما سره مرګرې مه کېنوئ که نه خو چې بیا پې راله مثالو نو بیا دغه وه چې ګیلاس یې ځان ته نشي ټینګولی نو زه به څوک یم او ته به څوک انسان به صحیح خلق الانسان ضعیفا نو الله رب ذوالجلال دی مونږ سره د دې مرګ غم پیدا کی او ځان باندې دا دنیا تنګوئ پریشانه کوئ مخب قانونه ختموئ د پیغمبر پاک نه غیرتي څوک نه و د هغه نه لوی پټان څوک نه و د هغه نه لوی عزتداره څوک نه و او هغه د سپکو نه سپک خلک هم د الله د رضا لپاره معاف کړی چې تا ته سپک ښکاري یاره د دې نه بله خبره به دا مې راته پروس کالم ویلې وه دا یوه چې حبار ابن اسود نومې دی حبار ابن اسود هغه سړی دی چې د الله د پیغمبر لور یې د اوښ نه وردولې وه او د هغې بېعزتي کړې وه لیکن پیغمبر پاک هغه سړی معاف کړ چې زما د غاړې معافې لا تثریب علیکم الیوم د ما د غاړې په تاسو ټولو مکې والو اسم ملامتیا نشته د الله نه معافي غواړئ زما نه معاف یې نو چې هغه یې معاف کو نو راځئ چې د الله د رضا لپاره یو بل معاف کړو نو الله به هم معاف کړي دا راروانه شپه ډېره قیمتي ده په دغه شپه الله معافي کوي دې ته لیلة الجایزه وایي علما نو راځئ چې یو بل معاف کړو چې د معافۍ په کتابونو کې راشو راځئ چې رشته دارۍ راټینګې کړو راځئ د خپلوالۍ یو بل سره دا درونه او سپک پرېږدو سړیه پرېږدوه زه څوک یم او ته څوک یې سبا چې قبر ته لاړ شو نو په درېیمه ورځ به په ما هم چینجي لګیا وي په تا به هم لګیا وي په څلورمه شپږمه ورځ باندې به هغه سترګې چې شاعران یادوي چې سترګې داسې سترګې هغسې
تا که په دې خپلو سترګو ته وکاته او دا ستا سترګې چې داسې دي دا سترګې به په څلورمه شپږمه ورځ باندې کړس وکړي اوبه به ترې راوبهیږي ختم هغه ویښته چې تا وله د ملکو شیمپوانو چې دا هیډ اینډ شولډر دی او دا کلیر دی او دا پولیټار دی او دا سپایک دی او دا پلانې شیمپورې وډینګې شیمپورې دا به هفته پس را دوړېږي دا د بدن نه دا ویښته به ختمي او چې څلور شپږ میاشتې تېرېږي دا هډوکو ډانچه به پراته وي غوښه به ختموي دا زندگی ده دا حالت دی او دا ډوغل دی قسم دی په اخیری کې چې په قبر کې کېږي هلته هم ورخښ کې ناغه صادر د 2-3 روپو صادر وي دا صادر ته لکه راخ کپاتې نشي موبایل لا سره څوک پرېږدي هلته د سرو زرو ګوته زمونږ خوا کې یو سړی مړو د سرو ګوته به یې چولې وه بلا جایداد یې اخیستې و بلا پیسې یې پیدا کړې وې ما وی یاره ګوته به یې ورسره پرېښي تپوس مې وکړي هغه وته نه خو څوک یې راوستې و په زورونو یې ترې ویسته په زورونو تر دې پورې یو تن راته ټیلیفون کوي کاکا مړ دی نو مې صحیح ده الله دې وبخي وی نه هغه غاښونه یې وي په 6,000 روپۍ لګولي وو نو وی هغه نه لر کېده نو ډاکټر راوستو مې یاده کمکل بچي دا غاښونه خو بل ته نه لګي پرېږده سړي اوس وی هغه ته په زور ایسته وتل نه ډاکټر یې ورپسې راوسته چې دا جام یې وله خالي کوله مې دا سله وي چې تره بل چا په کار شي ویره بل وی دی خو اوس قبر کې لکه مامې نه خوري دغسې وي وی دی خو اوس مامې نه خوري ان ډوډۍ خوري نو وی دا به بل چا په کار شي نو زه وایم بیا ورسره نه ګوتمه پرېږدي نه ورسره څادر پرېږدي نه ورسره موبایل پرېږدي نه ورسره قیمتي کمبل پرېږدي او بله دا ده چې وفات شي نو بیا په کور کې ځای هم نه وي تلوار کوئ شابسې جنازه لیټ کوئ ما سړی خرابېږي که نه نو بس الله رب ذوالجلال دې دغې دی غم را سره پیدا کی الله دې دا ختم ستاسو نه قبول کی قاري صاحب دې له دې الله اجر عظیم پې ورکي الله رب ذوالجلال دې دا جومات دا محله